د لغمان شریفو ولسونو ته زه زموږ د سرتېرو په نمایندګي ډاډ ورکوم چې هېڅ ډول ستونزه به انشاءالله نه پېښېږي. تاسو وینئ چې د شپې ناوخته زموږ ټول سرتېري په ښاري کمربند کې موجود دي، په خپله وظیفه باندې دي. دوی ټوله ویښ دي د دې دپاره چې د دوی ولسونه ارام ویده شي. قومندان صاحب محترم د امنیې د ښار یو طرف کې که زما پیره کې زه محترم رئیس صاحب د ښار نورو طرفو کمربندي پوستو باندې د سربازانو د احوال جویي په خاطر وتلي یو. قومندان صاحب د لیوا په علیشنګ کې او رئیس صاحب ارکان هم د ښار په نورو اطرافو کې ډاډ ورکوو چې انشاءالله سربازان مورال ډېر لوړ وي او هېڅکله به دښمن ته اجازه ورنه کړي چې د لغمان د ولسونو هغه سکون او ارامي واخلي. له ولسونو څخه مې هم هیله ده چې په دغسې وخت کې چې د دښمن یوازې تبلیغات دي، خپلو سرتېرو باور ولري او د خپلو سرتېرو